ټول امت مسلمه ځوانانو ته دا پیغام دی چې تاسو د خپل ځواني دا سره زر دی، دا ضایع نه کړئ، باید پر ځای استعمال کړئ. ګورئ اسلام ډېر مغلوب دی او کفر غالب شوی دی، نو خدای مکړه چې خدای پاک په ورځ قیامت بیا در ګریوانو ونه نیسي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ونه نیسي، او باید موږ د دې د دین او اسلام او د دې ټولو حفاظت وکړو، د الله سره د سر سودای وکړو، راووځو په دې لاره کې جهاد وکړو او د مسلمانانو له ذلت څخه خلاص کړو. ګورئ کفارو چې سره څه په وس پر هغه ټول له مسلمانانو سره وکړه، د اسلامي شعایرو د قران او د رسول الله د دې ټولو صلی الله علیه وسلم د دې ټولو د حرمتي او عزتي وکړه. خیر زه حیران دي ته چې دا وجدان په تاسو څه وخت پیدا کیږي، دا غیرت په څه وخت پیدا کیږي. نو باید ټول مسلمانان او ټول مسلمان ځوانان استشهاد صاحب ته ولاوځي، که نه بیا جهاد ته راوځي، که جهاد نه په مخ نو باید ورسره وکړي. ګورئ ډېر د افسوس او دغه ځای دی، خلکو اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت یعنې په ژیره او دغه په صورتو په ځخنو حتی نقشې دې جوړوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو اعمالو څونه ذکر کړي، نو باید در دې هر څه تېر ځو. رسول الله صلی الله علیه وسلم زیر نه کړو او د الله دین زیر نه کړو، باید هر رنګ قرباني ته ملا وتړو، هر رنګ قرباني ته ځان تیار کړو، باید دریغ نه کړو، کشا نه کړو. بس نو مې نو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.